أيها الذين آمنوا إيد إيمان ولاو لا تأكلوا الربا تاس مخري سد أضعافا دچن مضاعفة دچن كريشوي واتقوا الله يروكيد اللهنا لعلكم تفلحون تديد پارا چه تاسي کامیاب شي واتقوا النار التي ويرغي دور حغنا أعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین د کافرانو د فارا واطیعوا الله والرسول تابعداري وکړئ د الله والرسول او د پیغمبر لعلکم ترحمون شاید چې په تاسو باندې رحم وکړی شي یا د دې د پاره چې په تاسو باندې رحم وکړی شي وسارعوا او جلتی وکړئ تلوار وکړئ الی مغفرة بخششتا من ربکم نطرفا در افستاسنا وجنة او جنت عرضها السماوات والارض چې پلانواله داغه پشان د اسمانونو او د زمکې دی اعدت تیار کړی شوی دی دغه جنت للمتقین د متقینو د فارا الذين دا متقین ها کسان دي ينفقون چې خرج کوي مالونه فی السراء په خوشالۍ کې والضراء او په تکلیف کې والكاظمين او تيرون کی دی الغيظ غسيلرا والعافين عن الناس او معافی کون کی دی خلقتا والله يحب المحسنين الله تعالی من کید احسان کون کو سرا ید خیست عمل کون کو سرا والذين اذا فعلوا فاحشة او ها کسان جار کلو کی فاحشة گناہ او ظلموا یظلموا کی انفسهم پخپلو زانونو باندې ذکر الله رایات کی الله لرا فاستغفروا لذنوبهم پس دی بخنو غواړي د خپلو گناهونو د پاره ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب او سوق دی چې اوبا بخي گناهونه الا الله سوا د الله نه هیڅ سوق نشتا ولم يسروا او دینک لکیږي علا ما په هغه ګناه باندې فعلو چې دی کړی وي وهم یعلمون او دی پوهیږي اولئک هم دغه کسان جزاؤهم بدله د دی چې د مغفرة بخشش دی من ربهم نه طرفا د رب د دینا وجنات او جنتون دی باغونه دی باغونه تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولي خالدین فیها همیشه به په هغه کې ونعم او خده اجر العاملین ثواب د داسې عمل کوونکو قد خلت په تاخیر سره تیر شوي دي من قبلکم مخکې ستاسو نه سنن طریقې یا سنن واقعات فسیروا پس وګرځئ فی الارض فزمکه کې فانظروا پس تاسې وګورئ په نظر د عبرت سره کیف کان عاقبة المکذبین سرنگ شو انجام د تکذیب کوونکو هذا دا قرآن بیان وضاحت دی للناس د خلقو د پارا وهدن او هدایت دی وموعظه او نصیحت دی للمتقین د پارا د متقیانو ولا تهنوا او تاسی سستی مکوي د جهاد نه ولا تهنوا او تاسی سستی مکوي د جهاد نه ولا تحزنوا او مغم جن کیږي په کومو مصیبتونو باندې تاسو ته رسیدلي دي وانتم الاعلون او تاسو یې د اوچت شان والا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو یې مؤمنان یدا منوکا ان کنتم مؤمنین زکه چې تاسو یې مؤمنان ان یمسسکم کچرتا ورسید تاسو ته قرح زخم صبر کوي فقد بتحقیق سره مسل قوم رسیدل قوم کافر ته قرح زخم مثله پشان دهغه وتلك الايام او دغه ورځې چې دي نداولها منګه اړه راړه هغه بین الناس فمن د خلکو کې وليعلم الله او د دې لپاره چې ښکارا کړی الله پاک الذين ها کسان امنو چې ایمان راوړی دي ويتخذ او جوړ کړي منکم استاسنا یونسی منکم استاسنا شهدا شهیدان والله الله پاک لا يحب الظالمين من كيد ظالمان سرا وليمحص الله
او د دې لپاره چې پاک کړي الله پاک الذين هاكسان آمنوا چې ایمان راوړی دی ويمحق الكافرين او ختم کړي الله تعالی کافرانو لرا ام حسبتم ما تاسو ګمان کوي ان دې خبره تدخل الجنه چې تاسو به داخل شي جنت ته ولما يعلم الله او تر اوسه پورې نه دي ښکارا کړي الله پاک الذين هاكسان جاهدوا چې جهاد کړي دي منکم استاسنا ويعلم الصابرين او نه دي ښکارا کړي صبر کوونکي ولقد كنتم فتحقق سره تاسو وي تمنون الموت چې تاسو ارمان کوو د مرګ د شهادت من قبل مخک اند د خبرنه تلقوه چې تاسو مخامخ شئ دغه مرګ سره فقد فتحقق سره رأيتموه تاسو ولید هغه وانتم تنظرون او تاسو وی کتونکي وما محمد الا رسول وما محمد او نو محمد صلى الله عليه وسلم اينه ده محمد صلى الله عليه وسلم الا رسول مگر پیغمبر ده قد خلت فتحقق سره تیر شوی دي من قبله مخکې د هغه نه الرسل پیغمبران افا اماتا ایک پس که چرته مرشي هغه په خپل مرګ باندې او قتل یا وجل شي انقلبتم تاسو به اوړی على اعقابكم په خپل پوند باندې ومن ينقلب سوک چې واوړي على عقبيه په خپل پوند باندې فلن يضر الله شيئا اچري ضرر نشي ورکول الله تعالی ته هیڅ شي وسيجزي الله الشاكرين او زر دې چې بدله ورکړي الله تعالی الشاکرین شکر گزار لرا یا الشاکرین ثابت قدم لرا وما كان لنفس او نشي کېدلې دیو نفس د فارا یو ما كان لنفس ندا ممکن د اس یو نفس د فارا ان تموت چې مرشي الا مگر باذن الله د الله په حکم باندې د الله په فیصله باندې کتابا مؤجلا لکل مقرر دی ومن يريد سوک چې غواړي په خپل عمل باندې ثواب الدنیا بدلر دنیا نؤته من باورکو هغه ته من هذا غینا ومن يريد سوک چې غواړي په خپل عمل باندې ثواب الاخرت بدل د اخرت ثواب د اخرت نؤته من باورکو هغه ته من هذا غینا وسنجزي الشاکرین او زر دې چې مونږ به بدل ورکو شکر گزار وتا وکأي من نبي او ډېر د پیغمبرانو نه قاتل جنگ کړي دي معه د هغه په ملګرتوب کې ربيون د الله ولاو كثير ډېرو فما وهنوا پس هغه سستی نه کړي د جهاد نه لما د وجه د هغه تکلیفونه اصابهم چې رسیدلی ودیتا فی سبیل الله د الله په لار کې یعنی په جهاد کې وما ضعفوا او کمزوری نه د ښکارا کړي ینه دي کمزوري شوی د خپل دشمن نه ومستکانو او نو تابع شوی د دشمن والله يحب الصابرين الله تعالی من کید صبر کوونکو سره وما كان قولهم او نو وینا د دی الا ان مگر دا خبر قالو شدی ویل ربنا ازمون ربا اغفر لنا بخشش کې مونږ ته ذنوبنا گناهونه زمون و اسرافنا او زیت زمون فی امرنا پکار زمون کې وثبت او ته مضبوط کې اقدامنا قدمونه زمون وانصرنا او غلبه راکړي مونږ ته علی القوم الكافرین فمقابله د قوم کافرانو کې فآتاهم الله ثواب الدنيا فسور کړه الله تعالی دې تبدل دنیا وحسن ثواب الاخره او خیسته بدل د اخرت والله يحب المحسنين الله تعالی من کید خیسته عمل کوونکو سره یا ایها الذين امنوا اید ایمان والاو ان تطيعوا الذين كفروا کچرتا تاسو تابعداریو کوي دای کسانو چې کفر کړي دي يردوکم تاسو بواړی على اعقابكم پپوند تاسو باندې کفرتا فتنقلبون تاسو به وګرځي خاسرین تاوانیان
بل الله مولاکم بلکې الله تعالی ستاسو مولا او مددگار دی یا ستاسو حافظ او ناصر او دوست دی وهو دغ الله تعالی چې خیر الناصرین غوره دی د امدادیانو نه سنلقي زرده چې موږ به واچو فی قلوب الذین پزړونو دای کسانو کې کفرو چې کفر کړل الرعب هیبت بما په سبب د هغه سبانه اشرکو چې دای برخه والا جوړ کړیو یا شریک جوړ کړل بالله د الله سره ما هغه څه لم ينزل به چې نه دی نازل کړ الله تعالی به فایبان سلطانن سدلیل ومأواهم النار او زید ورګرځیدلو د دی ور دی وبئس او بد مثوى الظالمین زید اوسیدلو د دې رکیدلو د ظالمانو ولقد بتحقیق سرا صدقكم الله رشتیا کړي و تاسو سره الله پاک وعده وعده خپل اذ تحسونهم هر کله چې تاسو قتلول دا کافران او مشرکان هر کله چې تاسو وجل دا کافران باذنه په حکم دهغه حتا تر دې اذا فشلتم چې هر کله تاسو کمزوري ښکار کړله وتنازعتم او تاسو جګړه وکړه په الامر په حکم د نبی صلی الله علیه وسلم کې اختلاف مو په امر د نبی رسول الله کې وعصیتم او تاسو نه فرمانی وکړه من بعد رستما د اغسنا اراکم چې الله تعالی تاسو ته خودل ما هغه تحبون چې تاسو خوول فتح غنیمتونه منکم بعد استاسو من اغسوکو یرید الدنیا چې را ده لره د دنیا ومنکم او بعد استاسو من اغسوک یرید الاخره چې را ده لره د اخرت ثم صرفکم بیا الله تعالی تاسو واړولئ عنهم د دې کافرونه لیبتلیکم د دې لپاره چې ازمایښتو کې به تاسو د دې لپاره چې امتحانو کې په تاسو باندې ولقد عفا عنکم یقینا په تحقیق سره معافی کړل الله تعالی عنکم تاسو نه والله ذو فضل الله تعالی خاوند فضل علی المؤمنین فمؤمنان باندې اذ تسعدون ارکلا چې تاسو روان وای مدینی طرف ته ولا تلونا او تاسو نګتل شاته على احد حجاتا والرسول او حالات پیغمبر صلی الله علیه وسلم يدعوكم اواز کو تاسو ته فی اخراکم ورست استاسنا فاثابکم په بدل کې در کو تاسو ته غم من غم بغم په بلغم باندې غم من غم بغم د پاسه د بلغم لکای لا تحزنوا دې لپاره چې تاسو غم جن نشي علامه په هغه سمانه فاتکم چې تاسو نه پوت شول د غنیمتونو نه ولا ما اصابکم او نه په هغه سبانه چې تاسو ته ورسېدل والله خبير الله تعالی خبردار دی بما په هغه سمانه تعملون چې تاسو کوي ثم انزل بیا نازل الله تعالی علیکم بتاسو باندې من بعد الغم رستا د غمنا امانتن معنا د پاره د امن یا د وجه د امن نعاسن پرکالی پیشانی د خوب یغشا چې پټولې طائفتن یودل منکم استاسنا وطائفتن او بلدلوا قد پتاخ سره اهمتهم فکر من کړي هغه لرا یا په غم کې اچولي هغه لرا انفسهم نفسونو د هغه یظنون چې ګمانونه کول بالله فلا باندې غیر الحق ناروا غیر الحق معنا ناروا نا حق ګمانونه ظن الجاهلیت ګمان د جاهلیت والا یقولون دی ویل هل لنا ایشتری زمنګ د فارا من الامر د امدادنا من شیء انس شیء قل تورته وایا ان الامر بشک امداد چې كله لله ټول د الله د پاره دی یخفون دی پټي فی انفسهم پخپل ژوند کې ما هغه حسد او کینا لا یبدون لك چې نیخ کار کوي تا ته نبی یقولون دی وای لو کان لنا کچرته زمنګ د فار من الامر د اختیارنا شیء سشی ما قتلنا ها هنا من بنوي وجلې شوی ها هنا دلتا قل تورته وایا لو کنتم کچرته تاسو فی بیوتکم پکورن استاسو کې لبرز الذین خامخا راوتل بوي رامخامخ شوی بوي آکسان کتبه
چې فرض کړی شوی مقرر کړی شوی علیهم القتل په هغې باندې وجل الی مضاجعهم هغه ځایونو د غورځېدلو د دوی ته وليبتلي الله او د دې لپاره چې امتحان وکړي الله تعالی ما د هغه څه فی صدورکم چې ستاسو په سینو کې دي وليمحص او د دې لپاره چې خالص کړي او پاک کړي ما هغه څه فی قلوبکم چې ستاسو په زړونو کې دي والله علیم الله تعالی پوهه دی بذات الصدور پرازونو د سینو باندې ان الذين تولوا یقینا ها کسان تولوا چې واپس وګرځیدل منکم ستاسو نه یوم التقى الجمعان په کوم ورځ باندې چې مخامخ شلې دوه ډلې انما استزلهم الشیطان یقینا خو یولیو دی لره شیطان ببعض ما کسبوا په سبب د بعض هغه څه باندې چې دوی کړي وو ولقد په تحقیق سره عفا الله عنهم معافي کړل الله تعالی عنهم دیتا ان الله بشک الله پاک غفور بخنه کوونکی دی حلیم صبرناک دی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والاو لا تکونوا تاسو مکیږئ کالذین پشان د هغه کسانو کفرو چې کفر کړو وقالوا او ویلو لاخوانهم د خپل ورونو په باره کې اذا ضربوا هر کله چې هغه سفر کړو فل ارض بزمکه کې او کانوا یدیو غزن غزا کوونکی لو کانوا کشرت دیوه عندنا زمون سره ما تو دی باندې مړ شوی خپل مرګ وما قتلوا او نه بدی وجل شوی ليجعل الله د دې لپاره چې وګرځي الله پاک ذالک دا کار حسرتا ارمان او افسوس فی قلوبهم پزړونو د دوی کې والله یحیی و یمیت الله تعالی ژوند کول کوي او مړ کول کوي والله الله فاق بما فاغسمانی تعملون چې تاسو کوي بصیر لدون کې ده ولئن قتلتم فی سبیل الله او کچری تاسو اوجل شي د الله په لار کې یعنی په jihad کې او متم یمړو شلې په خپل مرګ لمغفرة خامخا بخنه دا بخشش دی من الله د الله د طرفنا ورحمة او رحمت دی خیر غره دی مما د هغه سنه یجمعون چې داخله کې راجمع کوي ولئن متم کچر د تاسو مړو شلې په خپل مرګ او قتلتم یتاس اوجل شوي لئل الله تحشرون خامخا الله تعالی تاسو ورجمع کولای شي خامخا تاسو به الله تعالی ته ورجمع کولای شي فبما رحمت پس په سبب دو رحمت من الله د الله طرفنا لنت لهم ته نرم شوی دی ته اے نبی صلی الله علیه وسلم ولو كنت کچرته ته فظا بدجبه غلیظ القلب د سخت جړوالا لن فضوا خامخا دی بخوار شوی من حولک چا پیرستانا فاعف عنهم تمافق ودیتا واستغفر لهم او بخنه اوړه د دې لپاره د الله نه وشاورهم او مشوره کو د دې سره په الامر په کار کې فاذا عزمت ارکلا چې تقصو کې دیو کار فتوکل علی الله ځان وسپاره فالله باندې ان الله بشک الله پاک يحب المتوکلین من کید توکل کوونکو سره ان ينصركم الله کچرته امدادو کې تاسو سره الله پاک فلا غالب نشتره اسوک زورور لکم پتاسو باندې و این یخذلکم او کشیر د پریگ دی تاسو در الله پاک بی امدادا فمن ذا الذي سوک ده هغه کس ینصرکم چستاسو مدد بو کی من بعده رستا ده غنا وعلى الله خاص فالله بني فليتوكل المؤمنون اعتماد دو کی وزان دی وسپاری مؤمنان وما كان لنبي او ندی جایز دی اس پیغمبر د فار ان یغل چې خیانتو کی په غنیمت کې ان یغل معنا چغلاو کی د غنیمتنا ومن یغلل سوک چغلاو کی یا خیانتو کی یا اعتراضی با بما په غسمان غلا چغلای کړي وی یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې پسټ باندې وسوارای ارسو ثم توفى بیا به پورا ورکړي شي کله نفس هر یو نفس ته ما بدل د هغه څه کسبت چې څه کسب کړي و هم لا یظلمون او په دای باندې به ظلم نشي کېدل افمن اتبع رضوان الله ایا هغه څوک چې روان دی پر ضمانتیا د الله پسې کمن با د بشان د هغه شاله چې اخته شوی
بسخط من الله وغصې سره د الله د طرفنا ومأواه جهنم او زید ورګرځېدلو داغه جهنم وي وبئس المصير او بس زید ورګرځېدلو ده هم درجات د دې د پاره ډېری مرتبه دي عند الله د الله فنز باندې والله بصير الله تعالی لیدون کړي بما پاغه سمانی عملونه چې دی کوي لقد من الله پتاخي سره احسان کړی دی الله پاک على المؤمنين فمؤمنان باندې اذ بعث ارکله چراولې گو فيهم پدې کې رسولن پیغمبر من انفسهم د دې د نفسونو نه د دې د جنسنا انسان یتلو چلولی علیهم پدې باندې آیاته آیاتنا دهغه ويزكيهم او پاکي دی لره د غلطو عادات او د غلطو اخلاقنا ويعلمهم الكتاب والحكمه او تعلیم ورکي دی ته د کتاب والحکمه او د سنت وان كانوا اگر چې دی من قبل مخکر دین لفي ضلال مبين خامخا په گمراهي سرګند او ښکارا کی اولما ايهر کلا اصابتكم چې ورسید تاسو ته مصیبت په احد کې قد اصبتم بتحقیق سره تاسو رسولیو کافر ته مثله داغه دو چندا قلتم تاسو ویری ان هذا چې دا د کم زنه شو قلت ورته هو دا من عند انفسکم د طرفه د نفسونو تاسو نه ده ان الله بشک الله پاک على كل شيء قدير فاسدمانی قدرت لرونکې ذات ده وما او هغه اصحابکم چې ورسیدل تاسو ته یوم په کوم ورځ باندې التقى الجمعان چې مخامخ شری دوړلې فباذن الله په حکم د الله فباذن الله په حکم د الله وليعلم المؤمنين او د دې لپاره چې جدا کې الله تعالی يخکاره کې الله تعالی مؤمنانو لرا وليعلم الذين او د دې لپاره چې ښکاره کې الله پاک الذين هاكسان نافقوا چې منافقان دي وقيل لهم او ویل شوی دي منافقان تعالوا چراشي قاتلوا جنگ وکي في سبيل الله د الله بلاره کې او ادفعوا يدفع کړي دشمن قالوا دی وای لو نعلمو که چرته مونږ پوهېدلی قتالا په چل د جنگ باندې لتبعناکم خامخا مونږ به تاسو سره تللی وې مونږ به ستاسو تابعداري کړی وې هم دا منافقان چې للکفر کفر ته یومئذ په دې ورځ باندې اقرب ډیر نږدې دي منهم د دینا للایمان ایمان ته یقولون دی وای بافواههم په خپلو خلو باندې ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې نشته د دې په زړونو کې والله اعلم والله تعالی پویږي بما فغسبانی یکتمون چې دی پټوي الذين منافقان ها کسان دي قالوا چې دی وای لاخوانهم د خپل ورونو فبارکه وقعدوا او دیناستو د جهاد نه سی ویلو لو اطاعونا کچرته دی زمنګا تابعداري کړي وي زمنګا خبره منلې وي ما قتلوا دی بنوي وجل شوی قل تورته وای فدروا تاسو دفع کوي تاسو واړوي عن انفسكم الموت دخلوا زانونا مرگ ان كنتم صادقين کچرته تاسو یې رښتا وایونکي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولا تحسبن الذين تګمان مکوا په کسانو باندې قتلوا چې وجل شوی دي في سبيل الله د الله بلاره کې امواتا د عامو پشان بل احياء بلکې دوی جندري عند ربهم پنځ درب د دیمان یرزقون د تروزی ورکولې شي خوراک ورکولې شي فرحین په داسې حال کې چې د خوشالي گئی بما په اغه نعمتونو باندې آتاهم الله چې ورکړي دی ته الله پاک من فضله د خپل فضلنا ويستبشرون او دی بزیر اخلی بالذین پبارد هاي کسانو کې لم يلحقوا چې ندی بیا واست شوی بهم په دی بس په عمل کې من خلفهم رستد دینا الله خوف چې نبو ویر علیهم په دی باندې ولا هم يحزنون نبدی غمجن کی يستبشرون بنعمت من الله يستبشرون دی بزیر اخلی بنعمت پنعمت سره من الله د الله تر طرفنا وفضل او فضل سره او فزياتي ثواب سره وان الله وبشک الله پاک چې لا يضيع نزای کین برباد اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو وبالله تعالی التوفیق